اکثر خلک رابطه کوي چې زمونږ په منځ کې کور کې ښځې خاوند منځ کې محبت دپاره موږ ته څه وښایه. نو د هغې دپاره خو ډېر وظایف ما په خپل چینل باندې ښودلي دي. زموږ دا چینل چې کوم دی پښتو وظیفة سوتیرو ډېر اسان وظایف مې ښودلي دي او تاسو هغه ګورئ. تاسو ډېر شکریا ادا کوم. خو نن چې تاسو ته کوم عمل ښیم دا د جایز محبت دپاره دی چې ښځه خاوند خپل کې محبت نشته دی، یا د مور او پلار بچي وایي چې زموږ د پلار او مور خپل منځ کې جګړې کوي، یا کور کې بې اتفاقي ده وایي چې زموږ په کور کې اتفاق پیدا شو. نو په کور کې چې هر یو کس وي چې هغه خوري ګوري او هغه وایي چې زموږ د کور کې اتفاق پیدا شي، اسان عمل دی. یو نوم دی د الله رب العزت یا ودودو. طریقه کار یې ته ښیم په دې طریقه باندې وکړئ. سحر مونځ نه پس 200 ځل سلسل درود شریف وایه، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. 200 ځل یا ودود وایه، بیا سلسل درود شریف اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد. دا یوه طریقه ده. او دویمه طریقه دا ده چې د ماخوستن لمونځ نه بعد 11 ځل درود شریف، 0 ځل یا ودود، بیا 11 ځل درود شریف دا ووایه. داسې کې ګورئ دې سره څومره مسلې به حل کېږي. ستاسو خوښ دی یا ستاسو ګوره خوښېدل خو دا نه چې د جنۍ او د هلک د یو سره مینې نه. ته وایې چې یاره زه دفتر کې کار کوم، هغه افسر چې کوم دی د هغه زه خوښ شم، ما له پروموشن راکړي، زما ترقي وشي، یا خپل کور کې مینه محبت زموږ پیدا شي. ښځه او خاوند په منځ کې محبت شته دی خو چې نور هم سیوا شي، نو د هغې دپاره دا داسې عمل دی انشاءالله العزیز چې تاسو کوئ. تاسو به خوشحاله به وي، خوشحاله زندګي به تېروئ. لږ ټایم پې لګي. بیا وروسته د هغې نه پس چې بیا په لکونو روپو لګوئ او جرګې او مرکې او سۍ او جنګ جګړې د هغې نه پس کور کې چې کوم خیرخوا یي نو هغه دا وظایف کولی شي بغیر د وینا چې چا ته وایي چې دا وظیفه کوم. که داسې تاسو څوک بل څوک ووینئ نو هغې ته مې ویلی شئ چې یاره دا تاسو دا وظیفې وکړئ، انشاءالله العزیز ستاسو دا مسلې به حل شي. نو دا ډېره اسانه وظیفه ده د یا ودودو او دا دې دوه طریقو باندې وکړئ. انشاءالله العزیز په کور کې به مینه محبت ډېر سیوئ، ښځې خاوند منځ کې محبت، د خویندونو په منځ کې محبت، او موږ هم په خپل بهترینو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله د یوې نوې وظیفې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.